پاکستاني رسنۍ وایي د پاکستان پر اډیاله زندان برید له ګواښ وروسته هلته امنیتي تدابیر زیات شوي دي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. پاکستاني رسنیو خبر خپور کړی چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته څیرمه په راولپنډۍ کې د دغه هیواد تر نورو مهم زندان اډیاله چارواکو ته د ټلیفون له لارې پر دغه زندان د برید ګواښ شوی دی. رسنیو د دغه زندان د مسؤلو چارواکو له قوله ویلي چې د دغه زندان په رسمي شمیرې ورته یوې نامعلومې ډلې برید ګواښ کړی. پاکستاني رسنیو نن چهارشنبه د سلواغي 18 خبر خپور کړی چې د دغه هیواد په تر ټولو مهم زندان اډیاله باندې د احتمالي برید تر ګواښ وروسته امنیتي تدابیر تر پخوا ډېر کړي دي. رسنیو د زندان مسؤلینو له قبله ویلي چې تر دغه ټلیفوني ګواښ وروسته د راولپنډۍ پولیسو ته خبر ورکړی او شاوخوا امنیتي کمربندونه زیات کړي دي. د پولیسو یو لوړپوړي افسر رسنیو ته ویلي چې تر دغه ګواښ وروسته د یاد زندان په شاوخوا سیمه کې بیړني امنیتي حالت اعلان کړی او د ځانګړي امنیتي قطعې ګزمې زیاتې کړي دي. وړمه شپه ناوخته وسلهوالو د بلوچستان بولان په کچي سیمه کې د مچ په نوم پر زندان او ورڅیرمه حکومتي ودانیو د درانو او سپکو وسلو ډله ییز بریدونه کړي وو. ویل کېږي په دغه جګړه کې توغندي هم کارول شوي او جګړه تر 26 ساعتونو پورې غځېدلې وه چې د سر او مال درانه زیانونه یې اړولي دي. د دغه برید مسؤلیت بلوڅ بېلتون غوښتونکو منلی او ادعا یې کړې چې 25 پوځیان یې ژوندي نیولي او تر 80 ډېر یې وژلي دي. د یادولو ده چې د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان، شاه محمود قریشي، شیخ زاید رشید، فواد چودري او پرویز الهي هم په اډیاله زندان کې بندیان دي. اډیاله زندان د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې د پنجاب ایالت په راولپنډۍ کې یو مشهور زندان دی. دغه زندان د راولپنډۍ په اډیاله سیمه کې موقعیت لري. د دغه خورا حساس زندان د جوړېدو چارې په 1986 میلادي کال کې بشپړې شوې. اډیاله زندان د 1919 بندیانو د ساتلو وړتیا لري، خو د اړتیا له مخې نور بندیان هم پکې ساتل کېږي. تر دې وړاندې په دغه زندان کې پخوانی لومړی وزیر نواز شریف، پخوانی ولسمشر آصف زرداري او مریم نواز هم پکې بندیان شوي وو.